باچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یو چمن له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. باچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه شي لپاره پیری؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دي شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. باچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی دی دلته ولې درولې دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکنی قومندان د ماڼۍ د پیري د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیردار پکار دی. د باچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې 3 کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي او جامې دې چټلې نشي. په هغه وخت اوس 41 کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. باچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیري په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو، خو په دې نه یو پوه چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ځو.